اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو تقریبا 10-12 ورځې کاږو چې بیماره شوم، طبیعت مې برابر نه و، نو ما یوټیوب چینل ته پروګرامونه ویډیوګانې مرکې خزولې نه دي، اپلوډ کړي مې نه دي. تر ناجوړۍ له مخه چې زما طبیعت څه وخت سم ولی ما تقریبا 3 انسانانو سره ټلیفونونه کړي وو. په هغو 3 کې 2 د شوبیز د دنیا پرسنالټیانې وې، یو شاعر ولی له هغو سره ما وخت ایښی وو، ټایم مې ورسره مقرر کړی وو. زه به هغو له ورتلم، له هغو سره به ما مرکې کولې او هغه مرکې به مو په خپل یوټیوب چینل وطن باندې نشر کولې، اپلوډ کولې به ما. چونکې زه بیماره شوم، د بیمارۍ په وجه باندې ما هغه پروګرامونه اټینډ نه کړو، هغه ما ریکارډ نه کړو. اوس الحمدلله ګرانو کتونکو ښه سوی یم، طبیعت مې برابر سوی دی. اوس به دوباره بیرته له هغوی پرسنالټیانو سره ټلیفونونه کوم، له هغو به وخت اخلم چې له هغو سره مرکه وکړم او ویډیوګانې ریکارډ کړم او په دغه چینل ته یې وخځوم او تاسو خوند پر واخیسته. انشاءالله بې فکره اوسئ، که خدای کول تاسو په دغه چینل کې ډېر د خوند، ډېر د مزې، ډېر ښایسته پروګرامونه ګورئ او هغه پروګرامونه چې د پښتانه د ټولنې سره، د پښتانه له کلچر سره، د پښتانه له کلتور سره مطابقت لري، له هغه سره سمون خوري. د پښتانه د ټولنې هر هغه کسب په دغه چینل کې زه چې کوم دی راواړم چې هغه د پښتانه د کلچر او د پښتانه د ټولنې او د پښتانه د سوسایټي سره د هغو مینه وي، د هغو محبت وي. نو هغه د هغو انسانانو پوهه، د هغو انسانانو د ژوند او د کمال صفتونه چې وي هغه به په دغه چینل کې تاسو ته نشر کاږي، تاسو به خوند پر اخیسته. نو تر بلې ویډیو پورې له تاسو ټولو څخه د زړه له تله اجازه اخلو او یوه خبره دغه درته کوم چې زما چینل سپورټ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ. ستاسو د ټولو یو جهان مننه، په لوی الله وسپارلي یاست. السلام علیکم.